السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری د نظر ټي وي په شیشه باندې. زه راغلی باباجي خواله یم. د نن یو خوږه ونته کیسه اورېدل غواړو، نو تاسو ورته لږه توجه وکړئ. زمونږ نظر ټي وي سبسکرایب کړئ او بیل بټن دباو کړئ. داسې چلو چې یو دوه واړه یو غرور و یو یې خور وه. نو هغوی به غره ته تلل سهار ماله او خشاک به یې راوړه او هغه خشاک به یې خرڅه او هغوی په هغې نه پکه اخسته. د یو ورځې نه یو ورځ وه چې د مور ورته ویې پاسه یې پلار یې نه و، دا هلکه جینۍ و روره خور و. دوی به سهار خشاک له تلل او خشاک به یې راوړو. نو چې خشاک به یې راوړو هغه به یې په بازار کې خرڅ کړو. نو بیا به یې پرې ناپکه ځان له واخیستله او څه وړه مړه څه ښه بد و. د یو ورځو نه یو ورځ وه چې دا هلکه د مور پاسه نو وی ما بیګا خوب لیدلی دی. وی زه به را خوب خرڅومه. وی زه نن غره ته نه ځمه خشاک له. هغې ورته وی بچې که خوب خرڅی او کار څه کوې خو دوړ شه او بازار ته څه راوړی چې چای ډوډۍ څه دله پاخه کړمه. دی چې روان کړې مور پاسه وی که خوب خرڅی او که غره ته ځي خشاک له. نو ده دا خوب لیدلی و چې زه باچا شوی یم او بس د یو ملک باچا یم. دا خوب یې په شپه کې لیدلی و، نور خوب یې نه و لیدلی. داسې راته چې سمې ته راته نو داسې د غره ویښ کې یو ګجر و. دی چې کوم ځنګل و خدای خبر شه، خو چې هغې ځنګل نه راته نو په بل د غره ویښ کې یو دغه یو ګجر و چې هغه سره میښې وي. هغه میښې لوشلې پاک انډر کې جاړه کې. دیړو کې د اواز ورکوي بچې ودرېږه چېرته دی. ده ورته ویوي ما خوب لیدلی دی، دا خوب بازار ته وړم او دی خرڅومه. نو دې ګجر پخوا خلک ساده و. نو دې ګجر ورته ویوي دا خوب دې په ما نه را خرڅی. نو ده ورته ویوي ولې نه در خرڅومه. وی ته به ما له څه راکړې. هغه ګجر ورته ویوي دا ټولې میښې به درکړم بس خوب ما کله راکړه. وی تا څنګه خوب لیدلی؟ ما داسې خوب لیدلی دی چې بس زه باچا یم او باچایي کومه او شهزادګۍ مې کړې ده. وی دا خوب مې لیدلی دی. بس ده ورته ویي دا میښې واخله او دا خوب ماله راکړه. دیړو کې میښې روانې کړې چې خدای خبر شه کوم ملک و هغه ملک ته خپل ته میښې وشړلې او ګجر دغسې پاتې شه. ګجر وایي چې ښځې پلار ته به خدای پاکه څه وایم چې میښې دې په څه ورکړې، تا له یې څه درکړو، تا له یې خو څه در نه کړو. بس ګجر ملک پرېښود او یو باچایۍ ته وتښتېد. چې وتښتېد نو یو جومات و د یو باچا. په هغه جومات کې دی دیره شو چې امام له به ډوډۍ راتله. نو دی په چپه خوله پاسې د امام سره به کېناست. هغه به ورته ست مت نه کوه، خو دی به وږي نو بس کې به ناست ورسره ډوډۍ به یې وخوړه. هغې استاد سره به یو شهزادګۍ او د وزیر زوی او د باچا زوی سبق وي. سبق وی نو چې ماسخوتن به ورته د استاد سبق وښود. وزیر او شهزادګۍ ته نو دوی په جومات کې ناست وو. استاد به ترې کور ته ته دوی به خپل سبق پخاو. دا شهزادګۍ چې وه دا په دې وزیر زاده پرې زوی مینه وه. د دې شهزادګۍ نوم شش بیګم و، جي شش بیګم. او د دې شهزاده د دې وزیر د زوی نوم دراز و. نو دې ورته وی درازه وي نور پټ پناه دغه نه شو کولی، خو بېګاله به تښتو. زه به اس راولم او بس ځو به د دې باچۍ نه او زه نور صبر نه شم کولی. نو دې دراز ورته وی بس بلکل زه به درته دې جومات کې ناست یم او تاسو راوله بس زه به سره ځم. دا خبرې دي چې ګجر واورېدې. ګجر ناست دی جومات کې، دراز کور اوده پاتې شوی دی. او چې دا جینۍ راله هسې راوست جومات خولې ته. نو ده له اواز ورکوي درازه. ده ورته وي جي شش بیګم. دی ګجر ورته وي وی را سورېږه تیاره راوست شپه را. ګجر سور شو ورپسې او وزیر اوده پاتې شو. وزیر زاده اوده پاتې شي. شهزادګۍ خو په وزیر مینه وه. دا ګجر ورپسې سور دی پاسه چې ډېر مزل یې وکړو. سار شو. در ساره د نیمې شپې نه در ساره پورې ډېر مزل کېږي چې پاس باندې سړی سوري. دې جینۍ وی یاره را دراز به یېرېږي چې خبرې نه کوي. نو جینۍ ورته وی درازه خبرې کوه. نو زه به هسې وي نو
دې ورته وی چې داسې مخې را واړو نو ویې پېژنوي خو دا خو هغه زنګ جومات کې چې استاد سره به یې ډوډۍ خوړه دا خو هغه هلک دی زما نه خو دراس پاتې شو اوس واپس تللی نه شم ښار ته ځکه چې راوتی یم پلار به راته وایي چې چېرته وتې خو زه بس عصمت به د دې په نصیب کړی نو دا خو مینه په دراز وزیر وه بس دې زړه کې ویلي دي چې راشه د اصل معلوم کا چې دی د اصله سره داسې بیزي سره دي نو زه ورته وی دې جینۍ وی یاره ډېرې ښکلي بیزي دي نو ته غږ نه دی کړی بیا یې وی ډېرې ښه غواړي بیا ده غږ نه دی کړی بیا ګډې سرې دي وي ډېرې ښې ګډې دي بیا میخې سرې دي نو وی ډېرې ښکلې جباره میخې پکې سرېږي ده وی او دغسې کنډک زما و هغې ورته وی معلوم مې کړي چې ګوجرې دی روان دي چې دی روان دي ځي مزل کوي نو یو لښتۍ وله مخې له ورغی چې هغې کې داسې لالونه راتلل او ده وی دا لالونو تړله ټینګ نه کړي ګوجر ده ورته وی زه تږی یم زه دې لښتي کې اوبه څکم دې جینۍ ورته وی اوبه څکې خو لال راوانلې ده اوبه نه اوبه هسې بانه وې خو دی ورکوسې وي اوبه څکم او بس لالې په بډه ووه چې بیا دې تله سمن بیا پاس سواره شو بیا تلل نو داسې یو لښتۍ بل لاغې هغې کې ګلونه راتله د دغه ګل خوښ شو ده وی زه ګل اوبه څکمه هغې ورته وی اوبه وڅکه خو ګل راوانلې دی اوبه یې څکې یا نه خو ګل یې خوښ و نو ګل یې په بډه وو نو یو یې ګل را پټ کړ یو یې لال را پټ کړ دی لړله یو باچا سره په یو بلې باچایۍ کې دی کور واغسته او باچا سره د هلک دی هلک ته یې جینۍ چل وښو چې ته دته وایې چې زه مسافر یم او دغسې را روک شوی یم د خپل وطن نه او ما له نوکري په کار ده نو دی یې نوکر که هغه باچا ځان سره او کور یې ول هم ورکړو هغه باچا ښځو له به ډمه تلله هغې به وله سر کو نو ده ورته دې ښځې ورته ویي د باچا یې ډمې ته ووایه چې مونږ کره راشي زما را سر ډېر خیرن شوی دی چې ما له را سر وکړي نو د باچا وښځې وي نو چې هغې له به ډمې سر وکړو نو هغې به وله یو 10 روپۍ ورکړه او چې دې له یې سر وکړو ده کره راله د ده را ښځه یې ولیده د دې نوکر نو دې وله 10 روپۍ ورکړي نو چې دا لړله نو باچا ته یې وي ستا څنګه ښځې دي ستا خو باچا ستا ښځې چې دي نو د نوکر شهزاده د ښځو د ښځې پیزار ته نه رسي او زه چې ستا ښځو له سر وکړم نو هغې راله 10 روپۍ راکړي هغې له مې سر وکړو نو 10 روپۍ راکړي دومره ښکلی صفت یې ورته وکړو چې صفت یې ورته وکړو نو باچا په نالیدلي مخ مین شه چې یا خدای دې ګجر سره څه دې سړي سره نوکر سره څه چل وکړم چې را ښځه ترې والم دی وروره تللی دی او تا وي باچا قربانې شم زما ښځې له ډمه رالېږلې وه نو دا لال واله دا به بیبي غاړې تاچي نو هغه ورته وایي زما خو 2 بیبیانې دي 6 لالونه دغسې نور پکار دي وی دغسې 6 لالونه نور راوړه کیني سبا به پارسي کومه دته اوس بانه ګوري چې دی په څه وزن مړ کړي چې دا ښځه ورته پاتې شي دی راغلی دی شلیدري کټ کې پرېوتلی دی ښځې ورته وي ولې خفی وی باچا راته دغسې ویلي هغه لال نه ما لال له لښتي نه راغستی و هغې ورته وی دا خط واله او په هغه لښتي به بره روان شي دا لالونه چې د کوم ځای نه راځي نو هلته یو محل دی هغې کې زما را سبق ملګري ده ګولي خندانه نوم یې دی لالي خندانه نوم یې دی دا چې هغه وخاندي نو لالونه دې لښتي ته توی کړي هغه له به دا خط ورکړي هغه به در سره راسوره شي پاس راځي به در سره نو دی لړه او هغه جینۍ یې راوستله لالونو هغه دغه یې نه چې دا دې سره مخامخ شوه نو ویې خاندل نو هغې لالونه د خولې ته توی کړو وي شا باچا لشکری ډکه کړه لالونو وسوله چې باچا لشکری وړه باچا خو خوشحاله شي چې یاره ده خو هغه لالونه مال راوړلو خو چې بله پیره ډمه ولیږله نو هغه ډمې ورته ویل اول یوه وه اوس 2 دي باچا قربان نه شمه او ستا به څه ښځي ښځې خو نوکر شهزاده دي باچا لالې ونیشه تنګ شو چې یا خدای دی به کله وجنمه نو ده ورته ویوي زما ښځو لرې ډمه لېږلې دا ګل واخله بیبي به یې په سر کېږدي هغه ورته ویي زما 6 ښځې دي دغسې 6 نور راوړه 7 ښځې مې دي دغسې نور راوړه دی بیا راغی نو بیا وله ښځو غل شهزاده کېښود چې ته هم لالونه یې را پټ کړي هم دې ګل را پټ کړی دته بیا غل شهزاده وی دي ګجر ته دې ښځو وی غل شهزاده ولې خفه ده ورته وایي دغسې ګل مې باچا له ورکړی 6 نور غواړي
هغې ورته وي هغه لښتي ته به لړ شي چې کم لښتي نه دی ګل اغوستی په هغې به په بره روان شي یو محل به دله راشي مخې له هغې کې زما نه سبق ملګري ده هغې نوم ګلي خندانه دی هغه ګلي خندان هم ده راوسته د 3 ښځې شوې چې 3 ښځې شوې نو هغه باچا ورته بیا وی ما له داسې ګلکاران راوله چې د اسمان نه کلا را روانه کي او په ځمکه یې ولګوي کیني پانسي کومرې نو ده ته هغه ښځو وی ولې ښه پیغل شهزاده نو زه ورته وی باچا ورانه داسې ګلکاران غوښتي دي چې د اسمانه کلا را روانه کي په ځمکه نو دا ښځې پوه شو چې دا باچا زموږ دا خاوند وجني په څه وجن وی زه ګرځن وي که پیدا یې کړو چې دی روان شه نو دی یو ملک ته لړو دی د یو بوډا مېلمه شو ماښام و د یو بوډا مېلمه شو بوډا ته وی بابا وي ستا کور کې څوک دي نو ده ورته وی زما کور کې خو پیغله لور ده او نور مې هېڅوک نشته نه مې زوی شته نه مې ښځه شته دی او نه مې هېڅوک مې نشته خو یو لور مې کور کې شته نو دې ګجر ورته ویلي هلکو وی بابا چې کور ته ور دننه کېږي که نه نو یو ټوخی کوه نو چې کله د درشلي نه د کوڅې نه اوړې نو 2م کوه چې کله غولي ته کېږي نو 3م کوه که ستا را بچی چېرته ته متیازو ته ناست دی نو چې ده ډومبې ټوخی وکړي نو دا به پاسي چې 2م وکړي نو دا به پرتوغاښو تړي نو چې 3م کوي نو دا به په ایجاب وي ځان به یې په ایجاب کړي ځکه چې ته نارینه او تا سره کور کې زنانه را لور دي رهو دا شی کوه ټوخی کوه ده ورته وی کېنه وي زه دله ډوډۍ راوړم او اسباب د لم راوړم ما سره به دې شپی دې سپین ګیري ورته وي چې دا دې کور ته ته نو د را لور په ډیران باندې غولي کې متیازو ته ناسته وه نو ده ټوخی وکړو نو هغه پاسېده چې باباجي راغی پرتوغاښ یې تاړه نو چې دې پیر درشلي نه واړو نو 2م یې وکړو چې غوري ته ورسېد او 3م یې کوه نو هغې بیا ځان پرتوغاښ تړلی و کټ کې ناسته وه دې لور ورته وی بابا چرې دې ټوخي نه دي کړي سمدستي دا ټوخی دا راته چا وښاو چې ته کور ته راځې ټوخی دا خو ډېر زبردست کار وی دا یو مېلمه راغلی دی ډوډۍ والا پخه که حجره کې را سره دی مسافر دی دا راته هغه ووایي نو دې جینۍ وی دا سړی قابل دی و ګجرو خو دا سړی قابل دی پلاره ما تر اوسه خاوند نه کو او دې هلک له به ما ورکوي نو دې وله چرګ پوخ کړو چې چرګ یې پوخ کړو نو 4 ډوکي وله واچول په چرګ ډونګه کې او ټینګه ټینګه شوروا یې پکې دغه کړه او خدمتګار یې له یې ورکړه وي دا حجرې ته اوسه وي بابا چې ډوډۍ وخوري نو اسباب به مېلمه له ضروري ته دا ډوډۍ وخوره اوسه حجرې ته او مېلمه ته وایه چې اسمان په 4 برجه ولاړ دی او اریاس پې ګوره ګوره را اورې نو دا وینځه چې تلله نو ډوډۍ د ګجر له وړه نو 2 ډوکي په لارې وخوړل او سر شوروا یتیم ګوټ کړه نو هغه ته وایي چې مېرمن وایي چې اسمان په 4 برجه ولاړ دی او اریاس پې ګوره ګوره را نو ده چې ډوډۍ وخوړه دي ګجر نو ورته وی مېرمنې ته ورې وایي چې اسمان په 2 برجه ولاړو او اریاس پې کېري بیرې وه دې ته 2 ډوکي خوړلي وو سر شوروا یې ترې څکلې وه نو چې ده ورته دا ووایي نو هغې خدمتګاره اشاره کړه وي 2 ډوکي دې خوړلي سر شوروا ځکه هغه ویلي چې اسمان په 2 برجه ولاړ دی ما خو 4 ډوکي ما خو 4 برجه باندې ودرولو دا په هغې وی چې دا بلکل هوښیار دی باباجي ما به دې هلک له ورکوي نو هغې توتیه ښار وساتلي وه هغې جینۍ ده ورته وی زه خو ښځې لږ نه کومه زما خو 3 ښځې شته دی زه خو داسې ګلکاران ګورم چې د اسمانه کلا را روانه کي او په ځمکه یې ولګوي وی ما سره هغه ګلکاران شته که نه توتیه ښار و وی دي به زه ځان سره پنجره بوځم باچا ته به وایي چې خټه لوټه را کوه چې باچا خټه لوټه نه شي ورکولی نو څنګه به دې کله را روان ما سره ګلکاران شته دي جینۍ ورته وایي زه چې ځو نو ده 4مه ښځه راوستلی ګجر دا هغه خوب دی ګجر اخیستلی ښه چې 4مه ښځه یې راوسته وي زه باچا له دا بوځه او دی پرېږده د باچا دلبار کې دی به وایي چې خټه لوټه نو باچا ته وایي چې خټه لوټه ورکوه چې کلا را روانه کړي نو دی چې باچا له یې بوتلل باچا ورته وایي ګلکاران دې راوستل وي او وی بس خټه لوټه ورکوه چې کلا را رواني نو هغه خټه لوټه چې ته ورکولی شوه وی بس تکه وړې بلکل چې هغه ډمه یې ورکره لېږلې وه نو بیا سرونه نو ښځو له چې سرونه کول نو 4 ښځې وي د نوکر نو باچا ته ډمه ناسته وه ورته وي
وی اوس د هغې نوکر شهزاده څلور ښځې دی یو د بل نه ښکلي دي ستا به څه ښځې باچا نو باچا بیا ښه لیونی که غډه مې نو ده ته وی ما له سیز ناسیز راوله اورې د هلک ته وی ما له شی ناشی راوله ټینګل سینګل نو ټینګل سینګل صحیح وی ما له ټینګل سینګل راوله باچا ورته نو ښځې پوه شو چې دې باچا موږ ته چل جوړ کړی دی خو دا ټینګل سینګل د دې باچا نه جوړول غواړي نو ده ته وی ته پټ شه کور کې بار به نه وځي باچا نه او که باچا تپوس کوي موږ به ورته وایو چې ټینګل سینګل له تلی تا له ټینګل سینګل راولي او بس دی به ښکار کوو دی خو د باچا نو لوڼه وي مال ورسره ډېرو نو دی به په چا باندې رسپلمۍ پی راوړله کډۍ ور جوړې کړې وې چا باندې به یې ښکار کوو بڼې یاره درې کډۍ دي جوړې کړې یو یې د شریش ډکه کړه یو یې د بڼو ډکه کړه د مرغورو بڼو یو یې رسپلمۍ د پیو ډکه کړه او باچا پسې سوال جواب وکړو وي زمونږ خاوند ټینګل سینګل له تللی دی او هغه مړ دی او باچا قربانې شم تا له مونږ ډوډۍ کړې ده ته راشه او نو اوس باچا خوشحالېږي چې څه کله کېدي د نوکر شهزاده ښځې خو به ووینم خوشحالېږي هغې نه یې برګه کړی دی نو دی را روان شوی نو وزیر ورته وایي چې زه در سره ځمه وي نه ته را سره سره دی ستا نوم یې خو نه دی اخیستی زه یوازې ځم زه یې یوازې غوښتی یم چې ډوډۍ له راشه ته به را سره نه ځې دی وزیر ورته وایي مه کوه زه در سره ځم ملګرتیا دویم ملګری ښیي وي نه نه تا ته حاجت نشته وي ستا نوم یې نه دی اخیستی ما ته یې ویلي چې راشه دی یوازې باچا تللی دی خوشحالېږي چې زه ښځې به ووینم که ښې دي هغې خو خاوند یې پوه کړی چې دی موږ را دن نه کړو نو ته به کوڅې غاړې ته لړ شې ټوخې به وکړې وي موږ به وایو چې غل شهزاده راغی نو وي دی به دې کډو کې پټو وي د ده نه به ټینګل سینګل جوړو د دې باچا نه نو باچا ته وی دی شریش ته ودانګه نو شریش ته یې دانګلي دا کډی ته وي پټ شه وي سړی راغی د شریش نه یې راایستلي وي دې بڼو ته ودانګه نو په شریش پورې خو بڼې ټولې ونښلي باچا ټول د بڼو ډک شه او بربنډ کړی و باچا ته وی چې زموږ خاوند مړ دی او زموږ دا دستور دی چې ته به ځان بربنډ کوې نو بیا به موږ هغې تا سره نکاح تړو باچا یې بیجابه کړی و بس کله یې بڼو کې ورمانډه کله یې سپلمۍ پیو کې او کله وروره په شریش کې نو چې شریش کې ومانډه بیا بڼو ته وشو نو ده نه ټینګل سینګل جوړ شو پیزوان یې ورته واچو او دې نوکر ته یې وي ډبلی والا را پیزوان یې ونیسه پړی ورته واچو باچا ته ای بازار کې ګرځوه چې باچا څه شي ټینګل سینګل مې راوړلی راوستی نو چې بازار ته یې ویسته ګرځوی یې بربنډ وي ټینګل سینګل مې باچا له راوستی باچا نه یې اوس ټینګل سینګل جوړ کړی وي باچا څه شو او وزیر پېژندلی داسې له سترګو نه وزیر ورته وي بس باچا دا دی وروره تا تې راته راوسته تا تې ټینګل سینګل جوړ کړی دی وي ما ورته وي چې زه سره ځم هغه باچا یې پاک کړ هغه باچا تاج راواغسته او د هلک له یې په سر کېښودو وي ته زما زوی شوې ته باچا شوې دا مینګیندې دي ستا راښځې ها نو کیسه یې لړه بټله زر عالم کټله نو هسې زه تا ته وایم چې دا کار یا باچا